سکرین ښکاري تاسو ټولو ته کنه؟ जी सर. اوکې اولنې کلاس کې بل غونډه کې تکلیف یې کسان نه وي دي څوک وایي زوم نشم انسټالولې څوک سوي خو خیر دی. ټول وړاندې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ کلاسز د بزنس حواله سره دي نو راځي چې دا بزنس وپېژنو چې دا بزنس څه ته وایي. What is business? بزنس وپېژنئ ځکه پېژندل ضروري دي. پکار دی چې کم خلک بزنس پیژني چې هغه یې وکړي نو د دې مطلب دا دی دا بزنس خلک ځکه نه کوي چې څوک یې پیژني نه. په عام اصطلاحاتو کې د بزنس خلک ډیفینیشن کوي چې دا زموږ سره بزنس چې دی دا زموږ سره کاروبار دی یا دا بزنس زموږ سره تجارت ته یا دا بزنس زموږ سره لین دین دی. نو دا تقریبا ډیر خلک پیژني خو کوي نه. مین ریزن څه دی؟ پیژني نه. نو په دې د نوي دور کې به موږ نوې ډیفینیشن د بزنس کوو چې دا غي ډیفینیشن دی بزنس از د name of problem solution. بزنس چې دی دا زموږ سره د پرابلم سولوشن دی د مسلې حل دی. نو دلته زموږ سره کوېسچن دا جوړیږي چې بزنس زموږ سره د مسلې حل دی. څنګه د مسلې حل دی؟ د بزنس لپاره د لوی انویسټمنټ ضرورت نشته. د بزنس لپاره د مایند سیټ ضرورت دی چا سره چې څومره سوي د دغه نه سٹارټ اغستلی شي. یعنی زه به تاسو لپاره یو رول ماډل مخې ته کېدم. زموږ پیغمبر علیه السلام څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راغلو ورته وایي چې یا رسول الله په کور کې زما حالات خراب دي ډېر زیات بچي مې وږي دي نو زه څه وکړم ماته څه لاره وښیه. پیغمبر علیه السلام ورته دا نه وایي چې ابوبکر صدیق صاحب له لاړ شه یا به دې عثمان غني صاحب ته ولېږم یا زما سره کار کوه بلکې هغه ورته وایي تا سره څه دي. صحابي مبارک ورته وایي چې یا رسول الله زما سره یو لوښی دی هغه وخت کې چې څومره لوښي و هغه د چاندی و. وای ما سره لوښی دی ورشه وای هغه لوښی راوړه. هغه لوښی چې راوړو په کور کې را سره وایس نشته یو لوښی دی وای هغه لوښی م راوړه. لوښی چې راوړو پیغمبر علیه السلام ورته هغه لوښی خرڅ کړو په 2 دیناره باندې او په هغې وله تبرګې واغستو او ورته وی په خپلو لاسو مبارک وي هغه تبرګي ته دسته واچوله وای دی غر ته ځه هغه ځای کې خشاک کوه او لاندې ګېډۍ خرڅوه. څه وخت بعد هغه صحابي راځي ورته وایي چې یا رسول الله ژوند مې بدل شو و زه د خلکو سهاره یم خلکو لم زه فایده ورکوم ډېره زیات د کار خبره او ډېر ښه بزنس ترې راته سټارټ کړلو. دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام ولې دغه فیصله وکړله؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام په خپله باندې سیلف میډډ و پکې کانفیډنس و د بزنس. او دویمه خبره دا ده چې هغه خودداره و. نو کم انسان چې غواړي چې هغه خودداره جوړ شي هغه به بیا د خلکو سره کارونه نه کوي د لږې زده کړې دپاره به یې بېشکه کوي خو ټول عمر به دی د پردي چې خلکو سره دغه نه کوي مطلب غلامي به یې نه کوي کار دی ورسره نه کوي خپل د لږ څه کوي خو دی خپل کوي. نو بزنس د پرابلم سالوشن دی. اوس ستا په کلي کې ستا په معاشره کې ستا په بازار کې کومه مسله ده هغه مسلې باندې کار وکړه. کار کول مطلب هغه سالوشن رو باسه د هغې مسلې دا ستا حل شولو مطلب دا ستا بزنس شولو چې د مسلې حل دی رایستو. د خبرې مقصد مې دا دی چې هر فرض که د بټخیلي بازار دی یا د تیمرګري بازار دی په دې بازار کې زموږ سره خلکو ته سهار کې د اوبو ضرورت دی. هر سړی کولر راخلي څوک چې د هینډ پمپ ته ځان رسي څوک فلټر پلانټ ته ځان رسي. یو سړی دی هغه په سوزکي کې یو غټ ډرم کېښودلو او فلټر روپۍ پکې کېښودلې او سوزکي را روان کړلو مثال په طور هغه سره په 200 روپۍ د ماسپښینه پورې خبره وکړله او دا ډرم مې مثال په طور په 200 روپۍ راډک کړلو د یو فلټر پلانټ نه یا په 1000 روپۍ راډک کړلو او د هر دکان مخې ته ورځي پرابلم دی که نه مطلب خلک دکان پرېږدي او د اوبو په سیزي سار کولر راډکوي دی ورځي کولر کنګالي او ډکوي او وږدي ورته 50 روپۍ تی اخلي خلک 60 هم ورکوي 100 هم ورکوي دا ډیپینډ کوي په هر سړي باندې. نو د خبرې مقصد مې دا دی بزنس دپاره مایند سیټ پکار دی بزنس دپاره سوچ پکار دی. د بده مرغه زمونږ په معاشره کې دا کار دی چې مونږ 95% چې دی 95% مونږ د قسمت په تمه ناست یو په دې ځان پوهې کوي او 5% چې دی مونږ
مایند سیټ استعمالو یعنی مایند استعمالو په دې ځان پوهه کا 15% قسمت ته پرېدا 95% مایند استعمال کزه چې الله تعالی موږ له دماغ راکړی د دې لپاره دي چې په دې باندې موږ سلیریش غنټه یو خیسته او یو مفید ژوند تیر کو نو په دې خبره ځان پوهه کا د مایند نه کار واخلئ او خپل بزنس په مخ کې وړاندې بوزئ بل خبره دا ده چې په بزنس کې به کامیابیږم او که ناکامه کېږم به دا د خلکو ډېر زیات کوېسچنز وي زه دومره نه پوهېږم خو دومره پورې پوهېږم که تاسو وګورئ نو په قرآن مجید کې په 20 سپاره کې زموږ سره آیات مبارک دی الله تعالی فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعى د انسان دپاره هیڅ نشته مګر هغه څه دي چې د څه دپاره یې کوشش وکړلو ته د څه دپاره کوشش کې تا ته به هغه څیز میلاویږي بل حدیث قدسي دی که تاسو وګورئ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې چا څنګه په ما ګمان وکړو زه د ګمان مطابق ورسمه لږ مثبت سوچ کوئ ښه سوچ کوئ ښه فکر کوئ هغه لوبه به ستا سره کېږي چې کومه ستا په سوچ کې نه راځي صحیح ده نو همیشه دپاره مثبت سوچ کوئ الله تعالی به هم په مخ کې وړاندې بوځي ښه اوس راځو منګه تاسو ته ما وی چې دا د پرابلم سالوشن دی اوس دومره پورې ځان پوهه کوي چې د بزنس موږ سره 2 ماډلز دي پرابلم سالوشن خو ما ته ویل کنه لنډه خبره دا ده چې په شروعاتو کې یو څوک چې هغه بیچاره ګرمي ده ګرمي یو پرابلم یو کس هغه ولا ببوزې جوړ کو کدي خیر کړي خلک چې دا څه ځانته وي هغه خلکو په شل او په 150 روپۍ خرڅو بل یو سړی دی هغه د مایند نه کار واغستو هغه بیچاره دا خو پرابلم دی دا ځانته وهلو دا قصې قطارې دا خو ډېره زیاته ګرانه د میلمانه راشي یا دا راشي هغه راشي نو هغه چې اسې کوم بجلی شته د بجلی د پاره پنکه جوړ کړله پنکه په 8000 روپۍ باندې دا دینن سبا خرڅيږي په 12000 خرڅيږي بل یو سړی وی چې ربې دا څه پرابلم دی دا پنکه تاویږي شور دی هغه دی یو کس هغه ای سی جوړ کړله ایر کنډیشن چې وته وي هر وخت سره کم سړی چې د پرابلم سولوشن رو باسي او د خپل پاکټ د حسابه د سره څومره پیسې دي دا غینه سٹارټ واخله دا ضروري نه دی چې یو سړی وي چې مال کروڑ روپۍ راوړل په منګه په پاکستان او افغانانو کې دا پرابلم دی کوته وي چې کاروبار وکا وای پیسې راکنو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کار پیسې کوي ته نه کې ته خپل مایند استعمالي د لکسن سٹارټ واخله واړه واړه قدمونه واخله الله تعالی به تعالی پای کې ترقی درکوي په مخ کې وړاندې بځي څومره چې لوی بزنس مینان دي نو هغه داسې نه دي نن که زه ته آنلاین کلاس اخلم نو آنلاین کلاس ته زه د اسمانه نه مرکز شوی زما کس یم چې سټپ بای سټپ راغلم تقریبا اته 9 کاله ما خواري وکړل نن د سټیج ته راغلی الحمدلله چې ربې مونږ په ډیفرنٹ پلیټ فارم باندې کار کوو دا په څه باندې وشوله اقا خبره ده الله ليس للانسان الا ما سعى ما غختله چې رمته یو داسې پلیټ فارم پرووایډ شي چې زه د خلکو خدمت وکم د خپل ځانم خدمت وکم او سناسه اوټپوټ ما ته خلکو ته راوځي نن هغه سیس ما ته میلاو شو چې د څه لپاره ما مهنت کولو تم هغه څه چې ځان د لپاره غواړي د هغه لپاره سوکا کوشش وکا ان شاء الله الله تعالی به تاسو له پای کې ترقی درکړي او په مخ کې وړاندې بځي راځي اوس بزنس زمنګ سره 2 ماډلز دي د بزنس په 2 قسمه دي یو ته وي کامرس یا کامرس وته تاسو ویلې شي اولنی ماډل ته کامرس وي یا کامرس وته ویلې شي چې تاسو څنګه پروناونس کو دویم ماډل چې دی د دویم ماډل ته وایي دویم ماډل ته وایي ای کامرس اوس دا کامرس ته وایي او دا ای کامرس ته وایي هر هغه بزنس چې هغه فزیکل کېږي یعنی د کسټما کالو کړو مې چای راوړه هغه فزیکل راغلو چای مال راوړله فزیکلی دی کې دی انوالو شو دی په خکړه یو دکانو او دا غزینې دا راوړله دا چې بیا وروسته راشي زه به له پیسې ورکړم دې ته وایي کامرس یعنی any business which we deal by physical position is called commerce like a shop or anything تاسو ویلې شي لکه دا یو چا دکان دی هغه کې چرګان خرڅي څوک څه کوي دا ټول چې تاسو په دې بازار کې نه څوک موبایل خرڅي څوک څه کوي مختلف خلک لګیا دي دې ته وایي کامرس یعنی فزیکل بل چې کله منګه یو بزنس کو د الکترونیک د لارې د ای مطلب د الکترونیک کامرس چې دی دا هغه بزنس دی تاسو ته ما ویل کنه دا دې کنه به دې کلیک کې جان میټینګ باندې کلیک کې غټه قصه دي جوړ کړه بالکل به ډاونلوډ کې چې نه ډاونلوډ کې پاوا خو نه راځي په لینک په کلیک کې ډاونلوډ به کې وتا ته به اوپن شي
ای کامرس الکترونیک کامرس کله چې منګه یو بزنس کوو د الکترونیک ډیوایسز د لارې یعنی موبایل پلس لیپټاپ یا any other devices کم چې زمونږ سره د انټرنیټ د لارې کیږي دغه تسوي ای کامرس یعنی زه اوس دا کلاس په ای کامرس باندې اخلم زه چې دا کم سرویسز در کوم دا په ای کامرس کې راځي اوس به تاسو نورم پوه شئ اوس که تاسو ګورئ زمونږ سره ای کامرس الکترونیک کامرس د موبایل او د لیپټاپ د لارې چې کله زمونږ سره کیږي دې ته وایي ای کامرس ټیک ده په ای کامرس کې لکه تاسو اوس ویلی شئ په ای کامرس کې زمونږ سره ډیفرنٹ پلیټ فارمز دي په هغه پلیټ فارمز باندې ځان پوهې کوئ ګورئ زمونږ سره په ای کامرس کې باینګ اینډ سیلینګ دی باینګ اینډ سیلینګ باندې څه پلیټ فارمز دي او بل دی زمونږ سره سرویسز باندې باینګ اینډ سیلینګ کې زموږ سره کوم پلیټ فارمز دي چې هغه موږ د ای کامرس د لارې کوو په هغې باندې ځان پوهه کوي باینګ اینډ سیلینګ کې به تاسو ته معلومه وي که تاسو نوم اورېدلی وي دراز په دې باندې خلک څه کوي شاپینګ کوي آنلاین تاسو به نوم اورېدلی ای بی تاسو به نوم اورېدلی والمارټ تاسو به نوم اورېدلی شاپیفای تاسو به نوم اورېدلی شاپیفای تاسو به نوم اورېدلی ټیک ټاک شاپ اولنی کلاس دی هلکانو پوره غویمه جوړه کړې ده هلکه چې اوس نو تا ته ما ویلې نه دي خانه لینک خو ما در سینډ کړی دی که نه تا ته چې ما نن ټوله ورځ دا خبرې کولې هسې خو نه وم لګیا دې بره نمبر ته وټساپ وکړه که نه ګوله دې نمبر ته وټساپ وکړه چې لینک دې سره شیر کړم د پښتنو کې دا کار دی که هغه سیاسي سړی دی که عام دی خپل ټایم له دې نه راځي اوس پته یې نه لګي چې ولې او په منځ کې صحیح نه ټیک ټاک شاپ علي بابا ښه دا کوم کسان چې زما سره ناست دي سوري ټو سي خپل ټایم له به راځئ او که ټایم نه بعد به بیا دغه نه کوئ تنګول به نه کوئ چې یاره داسې دی هغسې دی دا ډاونلوډ کېږي دا نه ډاونلوډ کېږي چې ذهني طور کم از کم سړی په دې خبره باندې پوه شي چې ما ته څه کول پکار دي خپله ریسپانسبیلیټي وپېژنئ دا زه اوس کلاس واخلم یو وایي نیټ زما سلو دی بل وایي دا چل دی بل وایي دا چل دی نو ما ته هم څه لاره وښیه زه څه چل وکړم اوس نیټ خو تا ته نه شم لګولی که پاتې شو د نیټ خبره نو ما سره خو هلته سټارلینک نه دی لګېدلی خو دا عام نیټ دی را سره علي بابا شو زموږ سره تاسو به نوم اورېدلی ټیمو دی تاسو به نوم اورېدلی علي ایکسپریس به وي زموږ سره تاسو به نوم اورېدلی که په سعودي دوبۍ کې نون دی زموږ سره او تاسو به نوم اورېدلی امازون دی داسې ډېر دي زموږ سره صحیح ده موږ چې په کوم پلیټ فارم باندې کار کوو د هغې نوم دی امازون دا زموږ سره په باینګ اینډ سیلینګ پلیټ فارم کې یو پلیټ فارم دی بل یوازې داسې نه چې په ای کامرس کې موږ صرف اخیستل او خرڅول کوو بلکې په دې کې زموږ سره پدې کې زموږ سره سرویسز څوک پیژنې ما ته څوک ویلی شي چې سرویسز څه ته وایي څوک راته ویلی شي سرویسز څه ته وایي سرویسز څه ته وایي ماشاءالله کسان ډېر ناست دي څوک نشي ویلی سرویسز څه ته وایي سرویسز وایي خدمات ته خدمات سره انجام کول زه اوس تاسو له سرویسز در کوم صحیح ده نو په دې باندې ځان پوهې کوئ اوس په دې سرویسز کې زموږ سره ډیفرنٹ پلیټ فارمز دي تاسو به نوم اورېدلي دا زوم هم زموږ سره دی په دې کم زوم چې تاسو انسټال کړی دی که تاسو وګورئ د سرویسز دپاره زموږ سره پلیټ فارم دی تاسو به نوم اورېدلی وي اپورک خلک پې مختلف کارونه د خلکو کوي تاسو به نوم اورېدلی وي فایور تاسو به نوم اورېدلی وي واتساپ ایټسټرا د بل ها شی دي چې په دې باندې خلک سرویسز ورکوي تاسو به سرویسز پیژنئ چې خلک په هغې باندې خدمات ورکوي او خپل سرویسز چارجز د هغې اخلي لکه زه په زوم باندې لګیا یم دا زوم که ما تاسو وګورئ نو زه تاسو ته آنلاین کلاس اخلم
تاسو ته سرویسز میلاویږي ماته د دې چارجز میلاویږي نو دا زموږ سره د سرویسز پلیټ فارمز دي ډاکټر چې په زوم باندې معاینه کوي ډاکټر په ګوګل میټ اپ باندې کوي لکه زه تاسو ته ګوګل میټ اپ هم پدې کې ولیکم دا ځان سره دا کوي نوٹ کوي ګوګل میټ اپ یا به تاسو دې نور ډیر اوریدلی په واتس اپ باندې خلک کوي کنه مطلب ډاکټران معاینه وغیرہ خلک کوي صحیح ده دا سرویسز ورکوي نو اوس راځو خپل کلاس ته چې را منګه په ای کامرس کې په بایینګ اینڈ سیلینګ پلیټ فارمز باندې کار کوو په بایینګ اینڈ سیلینګ کې زمونږ سره دی یو پلیټ فارم چې دا پلیټ فارم نوم دی زمونږ سره امازون راځي چې د امازون وسه شي دی زمونږ سره خا یو کس نیم ماته وای امادالدین زما आवाज اوري تاسو یس سر اورو خا دا څه کار دی ګوله ته دا پلی سٹور کې دا زوم انسټال کا نو چې انسټال کړلو دا غینه بعد به تاسو جوائن میټینګ راشي بیا به کلیک کې راکټ ساينس دې خلکو جوړ کړي دي او چې کله خبرو ته شو پښتنو دا کړي دي او صلاح ایوبی دا کړي دي مړه ټول عمر دې موبایل استعمال کړي دي یو پلی سٹور نه سیز نشي ډاونلوډ کولای او چې بیا زموږ د پښتنو خبرې شي نو دومره ناکام یو الله دې معافي وکړي په ټیک ټاک په ار یو سړی په ویډیو جوړېدو پوهیږي خو په دې نه پوهیږي امازون دی زموږ سره امازون څه شی دی په دې ځان پوهی کوي امازون زموږ سره ملټي نیشنل مارکیټ پلیس دی ملټي نیشنل مارکیټ پلیس زه به تاسو ته وایم چې دا زموږ سره عالمي منډه ده د څه شي د باینګ اینڈ سیلینګ یو عالمي منډه ده سو په کې اغستل کې سو په کې خرڅول کې ملټي نیشنل مارکیټ پلیس وته ماولي وي ملټي نیشنل مارکیټ پلیس مو ته ځکه وي چې دې کې سکنډریز دي چې بای کې امازون نشته په سو کې شته او سکه نشته ځکه وته ملټي نیشنل مارکیټ پلیس ما وي د دې مطلب دا دی چې دا امازون زمنګ سره یو ویب سایټ دی چې په دې کې ډیفرنٹ پروډکټس دي پروډکټس مطلب دا څه څه چې تاسو یې نه کوي موبایل یو سیس بل سیس خان الان وخت په لپټاپ باندې ماخله موبایل باندې واخله زبدي بیا پوها کوم صحیح ده موبایل باندې واخله نن د خدای کلاس په خیرو کې سبا به ان شاء الله دا نه بیا دا سيزونه به بیانې بیا به تاسو پوهیږئ خا زمنګ سره اوسه ملټي نیشنل مارکیټ پلیس ته دا زموږ سره یو ویب سایټ دی په دې ویب سایټ کې مختلف پروډکټس خرڅيږي یعنی غړې پکې خرڅيږي کیمرا پکې خرڅيږي چارجر پکې خرڅيږي مختلف سيزونه چې تاسو په ذهن کې راځي په لوکل مارکیټ کې تاسو ملاويږي هغه سیس به تاسو په امازون په سعودي او دوبۍ کې ملاويږي په دې خبره باندې ځان پوهی کوي نیکسټ اوس دغه کوم سیس چې تاسو اډر کوي اوس په دې باندې ځان پوهی کوي دا سیس چې کله تاسو اډر کوي نو د اډر کولو نه بعد بیا دا پروډکټ راځي د کم زینا په سعودي کې په دوبۍ کې په دې ځینو کې د دې ویر هاوس دی ویر هاوس مطلب د دې ګودام دی د مال باقاعده التپروتی زما استا په شانتي سیلرانو دا پروډکټ لګلی وي زما استا په شانتي سیلرانو دا پروډکټ لګلی وي چې سټیم اډر راشي خانه بیا به دې زه پوهه کوم زه کلاس کې لګیا یم کال مکوا زما استا په شانتي سیلران وی هغه پروډکټس لګلی چا د موبایل چارجر لګلی چا آیفون کور لګلی وی چا کورسای لګلی وی چا بلپل لګلی وی هر سړی د خپل حیثیت مطابق پروډکټ خوښ کړي دي او هغه د امازون ویر هاوس ته لګلی دي څنګه خوښ کړي پروډکټ هانټینګ وته وي تاسو په کلاس کې بیا پوهه کوم په دې باندې او دا غینه بعد چې سټیم اډر پی راشي نو امازون والے د ویر هاوس نه راچوت کی یعنی ګودام نه راچوت کی هغه په سعودي کې تخرسي نو سعودي ګودام ته بیلېږي او ویر هاوس ته او په دوبۍ کې خرسي نو الته به پروډکټ لګي او الته کسٹمر ته وروډه به یو پروډکټ ولور کې پیسې ته واخلي خپل کمیشن ته والی اف بی چارجز وته وي بقایا پیمنټس تا اکاونټ ته راولېږي یعنی سیلر ته راولېږي په ډیټیل کې خبر کوم خدا باسي سيزونه تاسو ذهن کې یاد ساتئ منګه په امازون کې په ټو مارکیټ پلیس باندې کار کوو یو ته وي یو ای ای او بل ته وي کیسه یو ای مطلب یونایټډ عرب امارات په الفاظو کې بلاندې تاسو ته ولیکم چې دوبۍ او کیسه مطلب کینډم اف سعودي عربیا یعنی سعودي به وته وي ما په دې ټو مارکیټ پلیس کار کوو اوس دا خبره یاد ساتئ why not
یو اس آر یو کې مارکیټ باندې زه ولې کار نه کوم په خپل باندې یا مطلب تاسو ته زه یو اس یو کې باندې ولې کار نه کوم بیکاز LLC is required in these markets. Alta LLC پکار ده. Now what is LLC? LLC څه ته وایي؟ Limited Liability Company. دا زمونږ سره یو لیټر دی یعنی څنګه چې زمونږ سره من گاډي چلو یو لایسنس زمونږ سره وي همدغه رنګې دا زمونږ سره یو لایسنس دی چې موږ په یو اس مارکیټ پلیس کې وداوت ال ال سی کار نه شو کولی صحیح ده نو په دې خبره باندې ځان تاسو پوهه کوي چې په دې ال ال سی باندې 1000 پلس ډالر خرچه راځي 1000 پلس ډالرز په دې باندې خرچه راځي خو یاد ساتئ په سعودي دوبۍ کې زمونږ سره ال ال سی not required د ضرورت نشته په انډیویډوال اکاونټ باندې تخپل بزنس کولی شي same LLC not required بلا په سعودي دوبۍ کې you can start your business from 200 SAR سعودي عرب ریال نه ته سٹارټ اغستې شي کاغه سعودي دا او که دوبۍ دا خو په یو اس مارکیټ پلیس کې ته کم از کم چې تاسو سره 5000 ډالر نه ته په دې باندې کار نشي کولای 5k ډالر مې ولیکو دغه ډیفرنس دی د وجه نه دا وړوکی مارکیټ دی یو اس یو کې مارکیټ داسې نه چې غلط مارکیټ دی ښه مارکیټ نه دی البته د لوی انویسټمنټ ضرورت دی یعنی یو غټ سیس تلاسه چولنی په سٹارټ کې د هرې میاشتې به د پروفیشنل اکاونټ پیمنٹ جمع کې ال ال سی د پکې او دلته به کې دغه سيزونو ضرورت نشته د کم از کم نه ته سٹارټ اغستې شو په مخ کې وړاندې د تلو کوشش کولی شي صحیح ده مطلب دا دی چې یو غټ دکان موږ نه کولاو په شروع کې مثال په تور یو غاډه دا پدې کې موږ مختلف ویجیټیبلز یعنی سبزیانې اچولې دي هغه په مخ کې وړاندې زو خرڅوي چې په قلاره موږ ته پته لګي بیا موږ ځان لا یو غټ مارکیټ کې سٹارټ اغستلې شو نو دغه وجه نه موږ په شروع کې په سعودي دوبۍ مارکیټ پلیس باندې کار کوو اوس یاد ساته څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په امازون باندې کار کوو نو په امازون کې په سعودي مارکیټ ته چې تنه نوځي نو په کروم کې به تر څه ټایپ کې په کروم کې ته ټایپ کولای شي د یو ای د لپاره چې مارکیټ ته ننوځي amazon.ae او د کیسې د لپاره سعودي د لپاره ته ټایپ کولی شي amazon.sa سیم تاسو استعمالولی شي خپل موبایل خپل لیپټاپ کروم به تاسو سره دا به انسټال کړئ صحیح ده او په سرچ کې به تاسو ټایپ کړئ شي کم مارکیټ پلیس ته ځئ تتلی شي amazon.sa یعنی زه سعودي ته ځم نو راځئ چې بسم الله وکړو او سٹارټ واخلو چې منګه څنګه خو دا کوم اکاونټ چې دی زمنګ سره دا بایر اکاونټ دی صحیح ده بایر اکاونټ چې مختلف پروډکټس پکې موږ ته شو کیږي چې دا پسودي دا پسودي صحیح ده اوکې وستا سو ګورئ دلته ګوله ټیک ټاک خو دې داسې جوړ کړی دی یوازې اورېده چې زه تا ته نشم ویلی اوس ما ته وایي چې یاره به دا په کم یو پکې انسټال کړم بس بیا د کلاس نه بعد به ګورو خانه تا ته د 2 ورځو نه ما وایي دا انسټال کړه که تا ته پرابلم وي زه به درته ووایم ګوډ لک ها نو بایر اکاونټ ته چې ته ننوځې یا بایر ویب سایټ ته ته ننوځې نو هغه زموږ سره دغه دی ریکارډینګ زموږ سره ګنټه بعد یا 50 منټ بعد بنديږي تاسو ته واپس بل لینک شیر کیږي پرابلم نشته صحیح ده راځي چې کروم ته لاړ شو تاسو موبایل کې تللی شئ هغې ته یا تاسو سره سم وي تاسو باید کې کروم ته لاړ شئ او په کروم کې خپل دغه ولیکئ چې تاسو ته مطلب کم مارکیټ ته ننوځئ راځئ زه راغلم کروم ته کروم شو تاسو ته Yes, sir. اوکې زه راغلم ما ټایپ کړلو amazon.sa सो सिंपल एंटर में को एंटर करने के बाद دا هغه ملټی نېشنل مارکیټ پلیس دی هغه عالمي منډه ده د غستلو او د خرڅو تاسو کتلی شئ ها
اوس که تاسو وګورئ سټارټینګ کې چې تاسو amazon.sa ته لاړ شئ نو تاسو ته په شروع کې عربی کې کولاویږي نو تاسو په ځان راکړئ نه چې دا درته وخیمه په سټارټ کې چې تاسو راشئ ستا amazon.sa ته نو دا به تاسو ته په عربی کې کولاویږي نو بیا به کې څه ګران شته نه راشه دې ځای ته او دا انګلیش ته واړوه دا انګلیش ته